ګرانو ملګرو سلامونه او ښې چارې. تېره ویډیو کې مو خبره په دې وکړه چې ځینې وخت په فارسي، انګریزي یا نورو ژبو کې توری نه وي، نو دوی یو بل څه ترې جوړ کړي. مثلا څار نه تزار جوړول یا څونامي نه سونامي جوړول. خو نن بیا هم په دې خبره کوو چې کله کله دوی یو توری چې نه لري بل یې وکاروي، هغه ته نږدې توری. لکه په روسي ژبه کې ټې او ډال نشته، خو کله چې بیا انګلیش ته د دوی د ژبو نومونه په تېره د چارواکو نومونه ژباړل کېږي، نو په ټې او ډال سره لیکل کېږي. بیا پښتو ته هم په ټې او ډال سره راځي. اوس مثال دی ولادیمیر پوتین د روسیې ولسمشر، پوتین سم دی، پوتین لیکل یې ناسم دی. یا د روسیې د ملي امنیت شورا سلاکار دمیتری میدویدوف دی، په دال سره سم دی، میدویدوف لیکل یې ناسم دی. دا ډول د جګړې او سولې د کتاب لیکوال لیف نیکولایویچ تالستوی، دا ډول تالستوی سم دی، خو لیف تالستوی لیکل یې ناسم دی. دغه څو بیلګې سوې، خو اسانه طریقه هم دا سوه چې روسي ژبه کې نه ټې سته نه ډال سته، او که نومونه یې راځي ټې او ډال سره یې مه لیکئ. خو یادول دا هم پکار دی چې څنګه پښتو څ او ښین لري، داسې روسي ژبه هم لري، لکه هغه تېره ویډیو کې چې ورباندې خبرې وسوې او مثالونه وړاندې سو. بل فرانسوي ژبه کې ژ سته، خو انګریزي کې کله چې د فرانسې نومونه د ژ وال ژباړل کېږي، نو ژ بیا په څه بدلیږي؟ په جیم بدلیږي. نو که کوم فرانسوي نوم وو انګلیش نوم ژباړه ویې پلټئ، که په ژ سره وو بیا یې ژ ولیکئ، جیم سره یې مه لیکئ. مثال په ډول د ژیزل پلیکو، دا که پام مې څو میاشتې مخکې هغه ښځه ده چې جنسي تېری یې میړه او نورو کسانو ورباندې کاوه. د میړه په ګډون یې 51 که 59 کسان مجرم وبلل شو، دې ته به یې نشه ورکوله. نو دا راتلونکي کې به م یادېږي، ځکه کېدای شي جایزې ورکړل شي. دې یو ډول قرباني ورکړه، ویې ویل چې ما سره تېری کېده. محکمې ورته ویل چې که خپل هویت پټ ساتل غواړي، دې ویل چې نه، د نورو خلکو لپاره. نو خپله موضوع یې رسنیزه کړه. نو ژیزل پلیکو سم دی، ژ په جیم مه بدلوئ، یعنې جیزلې مه کوئ. یا د فرانسې پخوانی ولسمشر و ژاک رنا شیراک، دی رسنیو کې جاک شیراک لیکل کېده، جاک نه دی ژاک دی. نو دغه څو مثالونه سو، او تاسو سره هم ورته بېلګې وي د نورو ژبو د تورو په هکله موږ سره یې شریکولی سئ. ښه وخت ولرئ.